خوږو لیدونکو اوریدونکو هر کله راځئ چې د ای په ویان درته د نړیوال ټلویزیون له ډیجیټل سټوډیوګانو نه روژې ته د یو پاک عبادت ترڅنګ د نننې پرمختللي تب په سترګو هم وګورو. نننې تب وایي کله چې زموږ بدن ته د یو څه وخت دپاره خواړه ورونه رسیږي نو زموږ بدن د ځان په پاکېدو ترمیم او بیا رغونې پیل کوي. په تب کې دې پروسې ته اټوفیجي ویل کېږي. د همدې پروسې په ترڅ کې زموږ بدن زړې زیانمنې او زیان رسونکې حجرې ماتوي، بیا یې رغوي او ګټه ورڅخه اخلي. په همدې پروسه کې حتی د هغو زیان رسونکو حجرو ماتول او بیا رغول شامل دي چې د سرطان او یا الزایمر په شان د ناروغیو سبب او لامل کېدای سي. دا پروسه د یوې طبیعي بیا رغېدنې د سیستم په شان زموږ د بدن حجرې روغې او سلالمې ساتي ترڅو هغوی خپلې ورسپارل سوی دندې په ښه او منظم ډول ترسره کړي. همدارنګه د اټوفیجي د بدن د طبیعي پاکولو پروسه د روژې د مبارکې میاشتې په اوږدو کې زموږ په بدن کې ډیره فعاله وي او په منظم ډول زموږ د بدن ټولې زړې زیانمنې او زیان رسونکې حجرې ماتوي، بیا یې رغوي او ګټه ورڅخه اخلي. د ټوکیو د ساینس د انسټیټیوټ پروفیسور ډاکټر یوشینوري اوسومي ته چې د اټوفیجي د پروسې د مفکورې بنسټګر او څېړونکي دي، د 2014 زیږدیز کال د طب د فزیولوژي د څانګې د نوبل جایزه ورکړه سوه. نوموړي ته د نوبل د جایزې د ورکولو اصلي هدف او موخه ده چې د اټوفیجي پروسه د سالمې روغتیا او اوږد عمر په رامنځته کولو کې یو مهم او د پام وړ رول لوبوي. په داسې حال کې چې د روژې اصلي هدف او موخه د تقوا او لاسته راوړنه ده، نو د روژې په مبارکه میاشت کې د اټوفیجي د بدن د طبیعي پاکولو پروسه زموږ سره نه یوازې په فزیکي ډول بلکې د روحاني ودې په تمرکز کې هم ډیره مرسته کوي. کور ودان چې د نړیوال ټي وي اوریدونکي او لیدونکي، که دا مطلب مو د مصنوعي ځيرکتيا په غږ کې چې زما غږ د خوښ شوی وي نو لایک کړئ، تبصره وکړئ او پښتو ژبه ژر تر ژره د مصنوعي ځيرکتيا ډګر ته ورننه باسئ. دومره خو کولی شئ. نو په مونږه مو د غرونو هومره احسانونه اوس د خوښۍ او لایک تڼۍ وزورئ او نړیوال ټلویزیون لایک کړئ. مننه. کور مو ودان.